أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. درنو قدرمنو اوریدونکو او په ماشومانو، زه ساله ننګرهارۍ زه ډېره ستا ګران حضور کې حاضر شوې یم او غواړم چې تاسو ته نبي ډالۍ د ستا ګران حضور ته وړاندې کړم چې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. او هم غواړم چې تاسو ته نبي ډالۍ د ستا ګران حضور ته وړاندې کړم چې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. درنو قدرمنو اوریدونکو لیدونکو او په ماشومانو، زموږ عالم الاسلام باندې ولې ګډ اختر کوي او د ابراهیم علیه السلام یادونه تازه کوي. دا ځکه چې خدای پاک د ابراهیم علیه السلام نه د خپل زوی اسماعیل علیه السلام قرباني غوښتلې وه او الله پاک د جنت نه ورته ګډ راوستو او ګډ یې حلال کړو. نو ځکه زموږ ټول عالم الاسلام باندې چې چا غوسه کېږي هغه به یې راولي او چې چا غوسه نه کړي هغه ورته غوښه ورکوي. او درنو قدرمنو اورېدونکو لیدونکو هغو ماشومانو، موږ اکثره اورو چې اختر خو د وړو ماشومانو دپاره وي. واړه اصل کې زیات لمسیو کې ګټان او مشران ډېرو څاروي راولي او سره حلالوي. اصل کې اصلي مزې ماشومان وکړي چې ځکه چې کله اختر ته اختر په 3 ورځې وړاندې نو په کور کې هر یو ماشوم به سره خپل مشران ته وایي چې څاروی راوله، لکه د هغې تره نیکه پلار مشر ورور هغې ورته به دا ویناګانې کوي. نو هغې چې راولي نو حتی هغې به کله ګرځي چکرې ورکوي لامبوي. او حتی داسې ماشومان هم شته چې تر نیمو شپو پورې خپل څاروي سره ناست دي. درنو قدرمنو اورېدونکو لیدونکو هغو ماشومانو، زه تاسو ته یو وړوکی شانتې درخواست کوم چې ما خپل مور پلار ته ویلي چې زما د اختر د جوړې پیسې یعنی یو یتیم کور کې ورکړئ، بېوزلو او بیمارانو ته یې ورکړئ چې کم څه دی د ولږې د لاس د ولږې دپاره یو سړه روټۍ نه لري. نو زما پلار ومنله او خپلې مور ته مې ویلې، نو زموږ ټول کور والا ومنله او موږ سره د وړوکي اختر رالمینځو او هغه به چې خپل پلار ته مو وویلې او زموږ پیسې به د یتیم یا بیمار په کور کې به ورکوي. نو درنو قدرمنو اورېدونکو لیدونکو په ماشومانو، نن سبا چې زموږ په وطن کې جګړه را روانه ده او د ټولو خلکو نه خوشحالي هېره کړې ده، اختر یې ترېنه هېر کړی دی او امن یې ترېنه هېر کړی دی. قضي سره خلک خوشحالي نه پېژني او نه قضي ماشومان اوس خوشحالي پېژني. د خدای لپاره زه م یو ماشوم یم، خواهشات لرم، د ستاسو یې زامن یم، تاسو ته یې دعاګانې کوو، خپل ځان ته دعاګانې کوو. موږ د ژوندي کېدلو حق لرو، موږ ماشومان یو، خپل ځان ته دعاګانې کوو، تاسو ته یې کوو. د خدای لپاره صلح وکړئ، موږ به پرېږدئ، موږ ژوندي کېدلو موږ د ژوند حق لرو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. د ستاسو ورور سالار ننګرهارۍ.